السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو، زه محمد یوسف بنیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه د غني خان په بې وفا نظم باندې خبرې کول غواړم. دا راته اوس یو غنټه دوه مخکې زمونږ یو خوږ ځوان زلمي او ملګری میاں ساجد د پېښور نه هغه راواستو وټساپ یې راته، نو ما د هغه په اجازت باندې مېره نن په زه دې نظم باندې خبرې وکړم. نو ډېره غوره به یې هغې راله اجازت راکړو، وي په تمه به یم. نو زه غواړم چې یاره په دې نظم باندې خبرې وشي. راځئ چې غني خان په دې نظم کې څه وایي. غني خان وایي: حسن حسن لټومه که په غر وي که په سمه، زه په مینه مینه پایم بې د مینې مرمه مرمه، بې وفا که د جانان یم بې وفا نه یم د مینې، چېرته رنګ ځان له لټومه چې پرې سترګې کم رنګینې، او چې یو خم د میو تش شي تش ټیکری شي بې روحه، بلې ډکې میخانې له سینه یو سمه مجروحه، تش کړي څټلی نه شم چې خوند نه وي د کبابو، زه مین د پیالو نه یم زه مین یم په شرابو، پتنګ نه څټي مومونه چې د شمې رڼا نه وي، تورانۍ نه وی سندرې چې مستی د سبا نه وي، بې وفا کو د یو یار یم وفادار د مینې یمه، حسن حسن لټومه که په غر وي که په سمه. غني خان په دې نظم کې تاسو بینئ د غني خان په کلام کې اکثر غني خان رهنمایي کړې ده، رهبري کړې ده د ملا صاحبو، او ملا صاحب ته یو لار ښوولې ده، او دغې ته موږ اختلاف وایو، حالانکې دا اختلاف نه دی بلکې دا خیرخواهي ده. او بل د ملا په جامه کې یو ګوره د امت باندې دوه قسمه خلق چې دی غصب کوي، او د الله سبحانه وتعالی ذات چې زمونږ نه چاپټ کړی دی نو هغه دوه قسمو. یو ته ملا صاحب وایي چې هغې د دین علوم صرف د خپلې خېټې او د خواهشاتو دپاره او د خپل جاه و مال دپاره هغې زده کړي دي، او څوک چې د هغې خلاف کوي نو دی ورته وایي ته د دین نه لاړې. بل دی پیر صاحب، پیران دي، نو هغه هم په یو جامه کې دی، د پیرۍ په جامه کې، د مرشدۍ په جامه کې، د ولی په جامه کې، هغه هم د خلکو نه الله پناه کړی دی. نو غني خان دلته کې د دې پیر صاحب باندې خبره کوي، خو په اشارو کې وکړله، مخامخ ولنوم وانغستو. غني خان وایي: حسن حسن لټومه که په غر وي که په سمه، زه په مینه مینه پایم بې د مینې مرمه مرمه. غني خان وایي چې زه په دې غر او سمه باندې ګرځمه، په دې کې څه ښایستونه یې رنګونه یي، نو دې رنګونو ته چې زه ګورم نو دا زه حسن لټوم، د الله مینه لټوم چې یاره الله سبحانه وتعالی ته ځان ورسوم، او زه په مینه مینه پایم بې د مینې مرمه مرمه. دا انسان حسن پرست دی او د ده د حسن د ښایسته څیز سره مینه یي، نو کوم څیزونه چې ښایسته دي د دوی دا ښایست دا دغه نه دی، څه ورته وایي، د دې ذاتي نه دی بلکې دا چا ورکړی دی، او چا چې دا دومره ښایست ورکړی دی دومره مخلوق له، نو پکار دی چې عقل والا انسان دې څیزونو ته وګوري، نو د ده به د څیزونو سره مینه نه پیدا کېږي بلکې د ده مینه او دغه محبت دا به د هغې ورکوونکي سره چې یاره دا چا چې ورکړي نو د هغه سره به مینه پیدا کېږي، او هغه چې الله دی. نو غني خان وایي چې زه خو په مینه باندې پایم، زه رالیږلی الله مینې له یم، زما د راتګ مقصد دی دنیا ته هغه د الله سره مینه ده او د الله سره وفا کول دي، نو زه په مینه مینه پایم بې د مینې مرمه مرمه. کو چرې انسان مینه د الله سره بس کی نو د ده د راتګ هغه مقصد به فوت شي، نو بس د انسان مړ شو. حقیقت کې انسان هغه انسان مړ دی چا چې د الله مینه لټول هغه پرېښودل او په څیزونو کې مبتلا شو. بې وفا که د جانان یم بې وفا نه یم د مینې، چرته رنګ ځان له لټومه چې پرې سترګې کم رنګینې. غني خان وایي چې دا بې وفا که د جانان یم بې وفا نه یم د مینې. غني خان عجزي اختیاروي په دې کې، دا نه چې بې وفا د جانان یم، د الله بې وفایي نه کوي بلکې دې ته دا د شکر او ناشکري چې زه د الله سبحانه وتعالی چې څومره شکر وکړل پکاري هغه دومره نشم وښکلی، ځکه چې د الله نعمتونه الله په خپله وایي چې تاسو زما نعمتونه شمارل غواړئ شمار به یې نه کوي. نو چې کله یو انسان د الله نعمتونه شمارلی نه شي نو دی به شکر څه وباسي. داود علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته یو ځل عرض وکړو چې ای الله ستا نعمتونه بې حسابه دي او شکر وښکل پکار دي،
او په نعمت باندې شکر ایستل دا بل یو نعمت دی ستاسو طرف نه، ځکه چې دا شکر ایستل تعلیم تا ورکړی دی، چلیم تا ښوولی دی. نو کو زه په یو نعمت باندې شکر وباسم نو بیا په هغې شکر وښکلو به شکر وباسم، بیا په هغې شکر وښکلو شکر وباسم، تر دې پورې چې زما د ژوند سلسله به ختمه شي او ستا د شکر ادا کولو حق به ادا نه کړم. نو یا الله ما ته یو داسې عمل وښایه د کومې په سبب چې زه ستا د نعمتونو د شکر حق ادا کړم. نو الله سبحانه وتعالی ته وفرمایل چې داوده هر کله چې تا ځان زما د شکر د وښکلو نه عاجزه کو چې یاره ته نشي شکر ایستلی زما، نو بس دغه ستا شکر دی. غني خان دلته کې هغه خبره کوي چې الله بې وفا که د جانان یم بې وفا نه یم د مینې، چې کو ستا شکر نشم ایستلی، حقیقت ته انسان شکر نشي ایستلی، خو ستا د مینې او ستا د نعمتونو نه انکار نشم کولی. او چېرته رنګ ځان له لټومه چې په سترګې کوم رنګینې، او زه ګرځمه چېره په څه کې به ستا نوري څه کې به ستا رنګونه یي، هغه رنګونه لټومه چې دا سترګې پې ځان له یخې کړم. د غني خان سترګې د الله په مینه کې سوځي، نو غني خان ګرځي چېره داسې څوک د الله ولي وینمه چې د هغه لکه د منصور په شان د هغه په زړه کې د الله هغه نور ناسي، او زه د هغه په دیدار باندې د خپلې سترګې یخې کړم، داسې رنګ ګورم. اوس څنګه رنګ ګوري؟ رنګ هغه رنګ دی چې هغه د الله رنګ دی، د دنیا رنګ نه دی. د دنیا رنګي او یو د الله رنګي. نو غني خان د دنیا الله هغه له ډیره لوی دنیا ورکړو، خو ډیر یو بل شان سړی او هغه د الله رنګ لټو. نو د الله والا په تلاش کې دی چې یو داسې الله والا راته میلاو شي، او داسې پیر راته میلاو شي چې هغه خالص منصوري او د هغه ذات کې د هغه مجذوبي د الله په نور کې د الله په محبت کې، او زه هغه ته وګورم چې زما سترګې پې یخې شي. نو چې یو خم د موی تش شي تش ټیکری شي بې روحه، بلې ډکې میخانې له سینه یوسمه مجروحه. غني خان په دې لټون کې دی چې یاره یو داسې پیر راته میلاو شي، یو داسې الله د الله ولی راته میلاو شي چې د هغه نه زه مستفید شمه. نو یو پیر له لاړ شي، دا ګوره په پیر باندې ګزار دی، ښه د پیر خبره ده، ځکه چې زمونږ مولانو هم خلق د الله نه اړولی دی په خپله مروجه طریقه باندې، او زمونږ پیرانو هم هغوی لکه الله په خپله قبضه کې اخیستی دی چې یاره کو د ده نه باید نه کوې او د ده سپلی دی سمې نه کړې او د ټیټ نه شوې، نو بس الله دې نشته دی. مولا صاحب هم الله قبضه کړی دی د خلقو نه، او پیر صاحب هم الله قبضه کړی دی. اوس هغه غني خان وایي دا زمونږ غوندې د ورکو کمه لار، نو دا زمونږ په شان د ورکو بیا لار کمه یوه ده، کپره لاړ شي. نو غني خان وایي د دې ټولو حقیقت موږ ته ښیي چې یاره دا پیران صاحبان دي څنګه دي، ځکه چې ډېرو پیرانو د پیرۍ په جامه کې او د ولایت په جامه کې هغې الله زمونږ نه غصب کړی ده، الله مینې زمونږ نه غصب کړی ده، او خلق یې د الله نه لرې کړی دی. نو غني خان وایي چې یو خم د موی تش شي تش ټیکری شي بې روحه. یو پیر صاحب له لاړ شمه چې وګورم هغه د غني خان الله سبحانه وتعالی یو بصیرت ورکړی دی، یو بصیرت او یو بصارت. بصارت د سترګو د رڼا لیدو ته وایي، بصیرت د زړه لیدو ته وایي. نو غني خان له الله سبحانه وتعالی دغه یو هنر ورکړی، دغه یو عطیه ورکړې ده چې کله یو پیر صاحب له لاړ شي او کینی د هغه سره، نو هغه ورته تش د شرابو یو خم ښکاره شي چې شراب پکې نشته دی، تش چاټۍ ده، هغه ورته تشه چاټۍ ښکاره شي. نو څه چل وشي؟ غني خان بلې ډکې میخانې له سینه یوسم، بله یو ډکه میخانه چې راته ښکاري چې پلاني ځای کې یو پیر صاحب دی، هغه ډېر لوی الله والا دی، یاره هغه ډېر لوی کرامت دی، د هغه مصلی په هوا ګرځي. غني خان وایي غلم لاړ شمه د خپله مجروحه سینه، د زخمي سینه کوم چې د الله په یاد کې زخمي ده او د الله په لټون کې چې په کومه سینه کې اور لګېدل، او دغه اور چې دا سینه زخمي کړې ده، نو دغه بل پیر صاحب له لاړ شمه، بل مرشد له لاړ شمه چې یاره زه د دې به زما د دې دردونه علاج وکړي، د نه به زما دا سینه یخه شي. هلته چې لاړ شمه نو هغه هم وایي تش کړي څټلی نه شم چې خوند نه وي د کبابو، هغه هم د تش د کبابو کړی او کباب پکې نه. نو غني خان وایي زه خو کباب له تلی یم. نو دا اوس
دا غم تش کړی دی نو زه تش کړی نشم سټلی چې د سره د الله نور نشته دی د سره د الله تعلق نشته دی مجذوب نه دی دا خو دنیا پرست دی څومره پیرانو په دې پیرۍ په جامه کې دنیا راغونډه کړله تاسو وګورئ کوم پیر له چې لاړ شئ نو د بادشاهانو نه زیات د هغې ټره پرئ دا ولې خو دی الله والا وی او د سره د الله نور وی دی به دومره امیر و ده به دومره ټره پره وه نو غني خان چې هغه له لاړ شي نو هغه ورته هم تش د کبابو کړی ښکاره شي غني خان وایي چې نه 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 زه خو کبابو خوراک له راغلی یم زه خو د الله نور لیدو له راغلی یم تا سره خو هغه شی نشته دی نو د هغه نه مخکې لاړ شي او غني خان بیا وایي چې زه مین په پیالو نه یم زه مین یم په شرابو وګوره زه په پیالې نه یم مین زه په شرابو باندې مین یم یعنې دا په تشو پیرانو باندې زه مین نه یم چې یاره تش پیرانو سپلی ولا سموه او خدمت ولا کوه نه نه زه په هغې باندې چې کوم پیر سره چې د الله تعلق دی او د الله نور د هغه په زړه کې دی نو بس زه په هغه باندې مین یم ځکه چې زما د الله د نور سره مینه ده نو چې د الله نور چې په چا په زړه کې هم دی بس زه د هغه خادم یم پتنګ نه سټي مومونه چې د شمې رڼا نه وي غني خان وایي پتنګ چې دی کله چې دا موم چې دی که نه نو موم چې رڼا پی لکه تا بل کړي نه که نه شمه بله نه نو دا خو تش موم دی چېرته یو پتنګ دا موم خوریم نه سټیم نه چې رڼا پکې نه دا پتنګ مین پسې دی په رڼا دی نو موږ کو چاته پیر وایو کو چاته مولوي صاحب وایو کو چاته میاں صاحب وایو کو چاته حضرت صاحب وایو نو دا د دې وجې نه چې یاره لکه پتنګ نه مونږ چېرې پتنګ تش موم نه سټي مونږ خو د الله په هغې غني خان وایي چې د الله په نور باندې مین یم تش په ثقه باندې نه چې یاره دومره غټ پټکې دی او دومره لوی غټې تسبیح دي لاس دی او مسواک په جیب کې دی او دغه رنګې غټې حلقې اغوستې دي نو زه دغه نه یم لکه هغه نه یم چې تش مومونه سټم زه په رڼا مین یم د سره کو رڼا وي نو دی زما پیر دی او زه د مرید یم دی زما مخدوم دی او زه خادم یم او کو رڼا ورسره نه نو پتنګ هم بې رڼا نه تش موم نه سټي او تورانۍ نوی سندرې چې مستی د سبا نه وي تورانۍ چې ده چې سهار شي د سهار دا رڼا ولګي نو سندرې شروع کړي اوازونه شروع کړي چې شپه یې د سر اواز نه کوي نو غني خان وایي چې زه د دې د قدر عزت او د دین مستفید کېدل دی په خپله د الله نه لرې دي نو ما به الله ته څه نږدې کړي یقین وکړئ تاسو به اوس دا خبره زما په دې اورېدونکو باندې په کتونکو په لیدونکو باندې دا خبره چېرته بده ونه لګي خو ډېر پیران داسې دي دا کم پیران چې تاسو ته یادېږي دا کو د هرې سلسلې دي دا ټول د الله نه لرې دي دا ټول دنیا پرست دي د دې یو تن کارخانه نشته دی د دې یو تن چې د دکان نشته دی دقه هم کارخانه ده دغه پیري او دقه دکان دی وګورئ د بادشاهانو نه غټ غټ د دې کاروبارونه یو څومره لوی او ټره پره د دې نو دا ځکه چې دې د الله په دې محبت په دې نوم باندې څه چل کوي دنیا حاصله رحمان بابا وایي که نه چې یادوي په خوله مکه او مدینه یادوي په خوله مکه او مدینه نسکور پروت د عورت پسینه په خوله باندې یادې پیر صاحب چېرې زه د الله سره مینه کوم مکه که نه او مدینه د نبي علیه السلام سره مینه کوم خو نسکور پروت د عورت پسینه ته خو د په نسکور د دنیا په محبت باندې پروت دی چې څوک په الله او د الله په رسول مینی د هغه د دنیا سره خاص مینه هم نه او نه دا شان او شوکت دا ستا د شان او شوکت دا د الله والو نه دی نو غني خانم وای چې را پتنګ نه سټي مومونه چې د شمې رڼا نه او تورانۍ نه وای سندرې چې مستی د سبا نه دا چې کله سبا رڼا راښکاره شي نو هله تورانۍ سندرې شروع کړي نو کو زه د دې پیر صاحب عزت او احترام کوم او د خدمت کوم او ځان خپل ځان د په حواله کوم نو په دې شرط چې را په دې کې هم د الله رڼا وي د سره هم د الله تعلق وي خو دې په خپله دنیادار دی ما به الله ته څه نږدې کړي او بیا غني خان وایي بې وفا کو د یو یار یم وفادار د مینې یم بې وفا کو د یو یار یم وفادار د مینې یم حسن لټومه کو په غر وي که په سمه غني خان بیا خپل عاجزي کوي چې کو د الله سبحانه وتعالی نه یو یار که نه الله یو یار دی دا خو ډېر یاران دي مال او جاه د بېحسابه یاران دي نو غني خان وایي چې زه کو د هغه شکر نشم ایستلی د هغه د نعمتونو
خو د مینې قایل یم او په دغې لار روان یم چې یاره زه د الله سبحانه وتعالی ته خپل ځان وفادار ثابت کړم او په ځان په هغه باندې مین کړم او هغه حاصل کړم او حسن لټوم که په غر وي که په سمه دا زه چې په دې غر او سمه باندې ګرځم او ګورم څوک الله والا نو هغه د دې وجې نه ګورم چې یاره دی به واقعي الله والی که دنیا والی نو زما نه دی په کار. زما عزتمندو د دې نظم نه موږ ته دا خبره مخې ته راله چې غني خان هغه د سره سلسلو والا نه و. سلسلو والا ولې نو ډېر پیرانو ما ته ټلیفونونه کوي او ما سره برای راست خبرې کوي چې یا راته میسیجونه باندې چې ته غني خان ته د الله ولی وې نو دی د کومې سلسلې و، ته ورته صوفي شاعر وې نو دی د کوم تصوف سلسلې سره دغه تاسو تعلق و. زه ورته یم چې یاره دا خو د الله ورکړه ده، د الله مینه ده چې څوک د الله سره مینه کوي بس الله سره مینه شروع کړي. دې ضروري نه ده چې یو سړی د خامخا د چا نه بیت یو د چا نه لاس نیودي وکړي. نو هغوی په دې باندې معترض دي او په دې وجه باندې د غني خان ولایت او دغه بزرګي نه مني چې یاره دی د چا نه بیعت نه دی. دی غواړي چې یاره غني خان په شان یو لوی الله والا هغه زما پیر شي چې په دنیا باندې نور هم زما یو شان او هیبت خور شي چې واه 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 غني خان او د پلانی پیر شاګرد وکنه هغه مرید و هغه خدمت لبراتلو نه. غني خان خلق قتلې دی، هر چاله تل هر څوک ټنګولې دي، خو د غني خان د مرزي هغه ته څوک میلاو نشو نو ځکه د چانه بیعت نه دی کړی او ځکه د چانه لاس نیونه کړی، ځکه څوک پیر نه جوړ کړی او ځکه د چا مرید نه هغه براه راست د الله نازوله او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم امتی وو. زما عزتمندو د دې نظم نه موږ ته دا سبق ملويږي چې موږ هم د غني خان په شکل باندې او داغه په لار باندې وچلیږو او داغه په طرز داغه په سیر موږ د دې دنیاوي پیرانو نه کم چې دنیا پرس پیران دي، کم چې دنیا پرس مولان دي، د دینه د خپل الله د خوږ الله دا آزاد او کم خلق چې د الله په لټون کې دي هغه لې ورکو چې راشي دا الله دې تاسو. زما د منو کو چې دا ویډیو تاسو ته خو راغلی نو د الله د رضا لپاره زه بار دا خبره کوم چې زمام دقه واسطه تاسو د خپل خبره در ورسوم او نو تاسو دا فرض دي چې راځم دا د غني خان دا پیغام دا د هر پښتون غوږ ته ورسوي.